هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینډوز 11 شپږم درس ته. لکه څرنګه تاسو ښه پوهېږئ په دې درس کې موږ او تاسو د ډیسکټاپ پرسونلایزیشن په برخه کې د بیکګراونډ آپشن ولوستل. په دې درس کې به موږ او تاسو د کلرز آپشن ولولو. د کلرز په آپشن کې به موږ او تاسو سره لومړی آپشن هغه چوز یور موډ آپشن دی. د چوز یور موډ آپشن کې موږ او تاسو درې آپشنونه لرو چې هغه عبارت دي له ډارک، لایټ او کسټم آپشنونو څخه. که چیرې موږ او تاسو لایټ آپشن انتخاب کړو نو چې موږ او تاسو د کمپیوټر د ټاسک بار، سټارټ مینو او کوم پروګرامونه یا هم وینډوګانې چې موږ او تاسو په خپل کمپیوټر کې خلاصوو هغوی ټول سپین رنګ ځان ته غوره کوي او روښانه رنګ ځان ته غوره کوي. که چیرې موږ او تاسو ډارک آپشن انتخاب کړو موږ او تاسو سره د کمپیوټر ټاسک بار، سټارټ مینو او کوم وینډوګان چې موږ او تاسو په خپل کمپیوټر کې خلاصوو هغوی ټول د ډارک آپشن یا ځان ته غوره کوي. که چیرې موږ او تاسو د چوز یور موډ آپشن په برخه کې د کسټم آپشن انتخاب کړو موږ او تاسو ته دوه نور آپشنونه هم راکوي. لومړی آپشن هغه موږ او تاسو سره دا آپشن دی چې د ټاسک بار لومړی آپشن هغه موږ او تاسو سره د چوز یور ډیفالت وینډوز موډ آپشن دی. چوز یور ډیفالت وینډوز موډ آپشن په برخه کې موږ او تاسو دا آپشنونه لرو. لومړی آپشن هغه موږ او تاسو سره لایټ آپشن دی. دویم آپشن هغه موږ او تاسو سره د ډارک آپشن دی. کله چې موږ او تاسو ډارک آپشن انتخاب کړو نو ټاسک بار او سټارټ مینو موږ او تاسو سره د تور رنګ ځان ته غوره کوي او نور وینډوګانې چې موږ او تاسو په خپل کمپیوټر کې خلاصوو هغوی سپین یا هم روښانه رنګ ځان ته غوره کوي. که چیرې موږ او تاسو د چوز یور ډیفالت وینډوز موډ آپشن په برخه کې لایټ آپشن انتخاب کړو نو ټاسک بار او سټارټ مینو سپین یا هم روښانه رنګ ځان ته غوره کوي. دویم آپشن هغه موږ او تاسو سره چوز یور ډیفالت اپ موډ آپشن دی. چوز یور ډیفالت اپ موډ آپشن کې هم موږ او تاسو دوه آپشنونه لرو. که چیرې موږ او تاسو د چوز یور ډیفالت اپ موډ آپشن کې لایټ آپشن انتخاب کړو نو څومره وینډوګانې چې موږ او تاسو په خپل کمپیوټر کې خلاصوو هغوی ټول سپین او روښانه رنګ ځان ته غوره کوي. چې موږ او تاسو چوز یور ډیفالت اپ موډ آپشن په برخه کې ډارک آپشن انتخاب کړو نو چې موږ او تاسو په کمپیوټر کې چې څومره وینډوګانې خلاصې شوي او موږ او تاسو چې څومره وینډوګانې خلاصوو هغوی ټول تور رنګ ځان ته غوره کوي خو ټاسک بار او سټارټ مینو سپین رنګ یا هم روښانه رنګ ځان ته غوره کوي. دویم موږ او تاسو سره د چوز د کلرز په برخه کې د ترانسپیرنسي افیکټ آپشن دی. ترانسپیرنسي افیکټ آپشن موږ او تاسو سره په کمپیوټر کې شاته پردې ته ویل کېږي یا هم شاته بیکګراونډ ښکاره کولو ته وایي. که چیرې موږ او تاسو د ترانسپیرنسي افیکټ آپشن آن وساتو یا هم فعال وساتو موږ او تاسو کله چې خپل کمپیوټر ته په دقیق ډول سره وګورو نو موږ او تاسو د کوم وینډو چې په کمپیوټر کې خلاصه شوې د هغې تر شا یا هم د هغې لاندې د بیکګراونډ یو رنګ به ښکاره شي. که چیرې موږ او تاسو ترانسپیرنسي افیکټ غیر فعال یا هم آف کړو نو موږ او تاسو سره د وینډو چې کوم وینډو خلاصه کړې د هغې تر شا د بیکګراونډ رنګ به ښکاره نه شي. دریم موږ او تاسو سره د کلرز آپشن په برخه کې د اکسنټ کالر آپشن دی. د اکسنټ کالر آپشن په برخه کې موږ او تاسو دوه آپشنونه لرو. لومړی موږ او تاسو سره د مینوال آپشن دی. دویم موږ او تاسو سره د اتوماتیک آپشن دی. که چیرې موږ او تاسو مینوال آپشن انتخاب کړو موږ او تاسو سره دلته نور آپشنونه هم شته. لومړی آپشن هغه موږ او تاسو سره ریسنس کلر دی او دویم آپشن هغه موږ او تاسو سره د وینډوز کلرز دی. د وینډوز کلرز هغه کلرونو ته ویل کېږي چې خپله په سیستم کې واقع شوي وجود لري او شتون لري او ریسنټ کلرز هغه رنګونو ته ویل کېږي چې موږ تاسو یو څه موده مخکې کارول. چې موږ تاسو د ریسنټ کلرز په برخه کې د بلو کلر انتخاب کړو نو کوم بارډرونه او کوم آن او آف بټنې چې موږ تاسو ګورو په خپل کمپیوټر کې هغوی ټول به د بلو کلر ځان ته غوره کوي او که چیرې موږ تاسو د پرپل کلر انتخاب کړو نو ټول بارډرونه
موږ تاسو سره د پرپل کلر ځان ته غوره کوي. د آن او آف بټن هم د پرسونالایزیشن په برخه کې چې کوم بارډر دی هغه هم ځان ته د پرپل رنګ غوره کوي. که چیرې موږ تاسو وغواړو نور رنګونه هم وکاروو نو راځو د ویو کلرز په برخه کې. دلته موږ تاسو سره نور کلرز هم شته. هر کوم کلر چې موږ تاسو وغواړو چې انتخاب کړو هغه به موږ تاسو سره کمپیوټر کې بارډرونو او د آن او آف بټنې ته انتخاب شي یا هم چوز شي. موږ تاسو سره د کلرز په برخه کې بل آپشن هغه شو اکسنټ کلر آن ټایټل بارز ان وینډو بارډرز دي. کله چې موږ تاسو د شو اکسنټ کلر آن ټایټل بارز ان وینډوز بارډرز آپشن انتخاب کړو یا هم فعال کړو نو موږ تاسو سره ټایټل بار او وینډوز بارډرز سره موږ تاسو د فایل ایکسپلورر پروګرام خلاص کړ او هغه مو مګنیمایز کړ نو د فایل ایکسپلورر په شاوخوا کې یو نری رنګ وجود لري چې هغې ته بارډرز ویل کیږي. چې موږ تاسو په دقیق ډول سره وګورو شاید هغه بارډر موږ تاسو ته ښکاره شي. چې موږ تاسو د کلرز په برخه کې بل رنګ انتخاب کړو د فایل ایکسپلورر بارډرز په هماغه رنګ ځان ته غوره کړي. که چیرې موږ تاسو د شو اکسنټ کلرز آن ټایټل بارز وینډو بارډرز آپشن غیر فعال کړو موږ تاسو سره د فایل ایکسپلورر په شاوخوا کې چې کوم بارډرز وي د هغې رنګ به له منځه لاړ شي. او که چیرې موږ تاسو د شو اکسنټ کلر آن ټایټل بارز ان وینډوز بارډرز آپشن بیرته فعال کړو نو فایل ایکسپلورر شاوخوا کې چې کوم بارډرونه دي د هغوی پر مخ به کوم رنګ چې موږ تاسو انتخاب کړی وي هغه به بیرته دوباره راشي. دا موږ تاسو سره د وینډوز ریور شپږم درس. هیله لرم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بل درس پورې